بسم الله الرحمن الرحیم. راځو مونږه ټوکیټ پروګرام ته. په ټوکیټ پروګرام کې پرون مونږه تر کنسټرکشن لاین کمانډه پورې کار وکړو، پوری لاین کمانډه پورې کار وکړو. انجن صاحبانو ته یو مشکل دی، مشکل ته وګورئ. زه وهم ال بټن ال سره څه شي کېږي، لاین راځي که نه. پکار دی چې بره ماته ولیکل شي چې لاین. وګوره زه ال وهم نه ښکاري، پاس ښکاري هلته شته نه، لاندې کمانډ لاین کې راځي. لکه زه وهمه پی ال پولی لاین که نه، بره نه راځي. خو تاسو ته اکثره بلد پاس هغه کمانډ سره راسي چې د پوینټر سره دلته ټچ راغلی. صحیح ده؟ لکه زه فرض که زه ال وایم لاین راځي، چې کله مونږ کلیک ولګو مونږ ته ښیي چې طول هم ښیي راته، یا راته وایي چې دونه طول ورکړه. زاویه لپاره مونږ بیا ټیپ بټن کلیک لګو. شته؟ نشته. دغه شي چې کله تاسو نه ورک شوی نو تاسو او اس دا ځان سره ویښه ده، ځان سره څه شی ووهئ، او اس ووهئ. او اس سره څه شی راځي، او اس خو آبجکټ سنیپ دی که نه. خو دا انجینر صاحب زه د دې په لاره باندې ورځم ورته. صحیح ده که نه؟ دا مینیو راته راځي، راته ښکاري. خیر تاسو آبجکټ سنیپ سره کار مه لرئ. ما ته چې دا کوم پرابلم مخې ته راغلی هغه ډاینامیک انپوټ دی. څه شی دی انجینر صاحب؟ دلته خو چیک لګېدلی دی، هلته نه ښیي. بعضې وخت کې داسې یو مشکل راځي، که چیک نه و نو چیک ولګوه. اوس چیک هم لګېدلی دی، آن هم دي، خو نه ښیي. لکه پکې بټن دی وهلی د برق ورته راځي خو نه تاویږي. بعضې ټایم کې لږ ذره بند که یا داسې بند یې کوې لګوه واپس ځان سور کې کوي. صحیح ده که نه؟ برق لاړ شي کته شي هغه شي. نو موږ به همداسې وکړو، دا به لرې کړو چې بند یې کړو، خو بیا مکمل بند شو که نه، بیا واپس یې لګو که نه. نو واپس یې ولګوه، صحیح شو. واپس یې ولګوه اوکې که دا لکه داسې شو لکه ریفریش. اوس وګوره ال لاین ښکاري، سپیسیفای د لاین کلیک ولګوه. دا څونه ډېر کمانډونه خواته ورکوي، دا ښکاري ته دا سایډ ته څونه کمانډونه. دا ټول ته موږ ډاینامیک انپوټ ویلی شو. څه شی ورته ویلی شو؟ ډاینامیک انپوټ. کلیر دی که نه؟ پوه خو شولی، مشکل خو نشته. دا یو کمانډ دا مو شو. صحیح ده؟ راځو نن زمونږ کمانډ دی ریکټینګل. ریکټینګل شارټکټ آر ای سی دی. چې کله تاسو آر ای سی ووایئ، آر ای سی انټر کوئ، دې سره ریکټینګل راځي. څه وایي؟ وی سپیسیفای د فرست کارنر، اولنی کونج ماته وښیه. زه ورته یم اولنی کونج دا دی. وی سپیسیفای د ادر کارنر، هلته وګوره بل کونج وښیه، بل کونج دا دی. نو دا څه شی جوړ شو؟ ریکټینګل جوړ شو. صحیح ده که نه؟ یعنې صاحب دا ریکټینګل خو بې اندازې جوړ شو که نه. څنګه کولی شو چې دا په اندازه باندې جوړ کړو؟ لکه څنګه په اندازه باندې؟ تاسو ماته ووایئ ایکس وای په محور باندې قیمتونه ورکړه. سمپل خبره ده. آر ای سی بټن ووایه، انټر کا. څه شی ووهه؟ آر ای سی ووایه، انټر که. چې کله آر ای سی دي ووایه انټر کړه، یو ځای کې کلیک ولګوه. کلیک ولګوه، اوس طول ضرب عرض ورکړه. طول زه ورته یم چې یاره طول ما سره دی 60 متره. نو دلته ورته ولیکه 60. بیا کامه بټن ووایه. کومه بټن ووایه؟ کامه ووایه. دې بل ته به جمپ کړي. دلته وګوره لس. صحیح شو؟ لس په څو کې که لس په شلو کې که. نو لس ضربې شل. نو دا وګوره دا موږ سره لس په شلو کې راغی. داسې لس دی او داسې څه دی؟ شل دی. دغه 2014 ټوکیټ کې لږ مشکل ورکوي. څه مشکل ورکوي؟ دا لاندې کې هغې کې څه ورکوي؟ څنګه لاندې راځي؟ مثلا دا ایکس وای هغه اوس عمل ته م راځي. دا اوس تا راتګ نه مخکې دا کمانډ مې دې ته کار وکړو. دا وایي دلته لاندې ښیي راته. نو چې لاندې ښیي نو مشکل به یې څنګه حل کړو؟ ډاینامیک انپوټ آف آن شوی دی. څه شی؟ دا اوس مې چې کوم کار وکړو. لکه دا وایي زه چې کله آر ای سی ووایم داسې راته نه ښیي چې سپیسیفای د فرست کارنر. لاندې راته لیکلی. بیا چې وایي کلیک ولګوم که نه، دا ریکټینګل چې کله ته جوړی وایي دا بیا دا ریکټینګل دی که نه، وایي دا هم راته نه ښیي چې طول ورکړه او عرض ورکړه. دا اوس لاړه ساحې ده. یو منټ کېږي ورشه. ښکاري؟ پوه شولئ؟ مشکل خو به نه وي. صحیح صاحب دا خو ډېر اسانه ده. طول ضرب عرض ورکړه، دا به څه شی جوړ شي؟ ریکټینګل به جوړ شي. ګوره انجینر صاحب زه یو مثال درکړم چې تاسو ته چې یو غیر منظم ځای، دا غیر منظم ځای به څنګه ډرا کوئ. لکه تاسو یو ساحې ته لاړئ او یو ساحه کې داسې یو ځای و، ښکاري؟ داسې یو ځای و
دا که تاسو وګورئ دا زاویه باندې دی که نه دی زاویه هر کونج په کار زاویه لري دا ښکاري دا بېله بېله زاویه لري یعنې په ایکس او وای باندې سیده نه دی یعنې په عمود نه دی نو دا خو داسې خو نه کېږي چې دلته ته راشي فرض که دا یې 10 متره او دا یې 12 متره او دا یې فرض که 8 متره او دا یې 15 متره نو خو داسې نه شي کولی چې پی ایل کلیک کا داسې لاړ شه 10 او داسې 12 داسې 8 او داسې راشه نو دا غلط دا هېڅکله سمېدلی نه شي دې کې به څه غلطي دې کې به زاویه کونجونه وه غلطي صحیح ده نو څنګه کولی شي تاسو دا ډرا کوئ څه شی وکوئ ډرا کوئ سهار کې اول کوشش وکړئ دا ځای درته ښکاري دا ځای ایکس محور باندې چې کوم خط پکې سیده وي دا ځان سره ولیکئ کتابچه کې سکیچ ډرا کوئ لکه دا دې ولیکل فرض کړه 100 متره دی 10 متره بیا دا بیا دا بیا دا بیا د دې د ایکس محور نه د کوم محور نه د دې هم د دې ځینه که نه دا سټریټ چې کوم دی د دې چې کوم اولنی کونج راځي لکه دا ایکس باندې نه دا کوم اولنی کونج چې دا کم کار نه راځي مه کمفیوز کېږئ صحیح ده که دلته راغلی وي نو دلته به کلیک لګوئ دا به بیا اندازه کوي که دې سایډ نه کوي او که دې سایډ نه کوي که دې سایډ نه کوئ نو بیا اولنی کارنر چار یو راځي دې دا نه دا خو په خپل ایکس محور دی نو دا مقابل نو دا به تاسو څه کوئ اندازه به کوئ دا به هم ځان سره ولیکي فرض که دا ما سره راغی 20 متره څو متره 20 دا ټول سکیچ به ځان سره کتابچه کې څه شی کوئ ډرا به کوئ چې کله دا سکیچ هم کتابچه کې ډرا کړو څنګه کولی شي تاسو دا بیا په اټوکیټ کې څه شی کوئ ډرا کوي په څه شي کې ډرا کوي اټوکیټ کې زه داسې کار کوم زه ځان نه فرض کړه لکه فتح هم داسې دا یو خط چې کوم دی دا 10 متره داسې ډرا کوم ځان نه صحیح ده دا داسې ډرا کوم دا 12 متره فرض کړه ډرا کوم زه دا مې 7 متره ډرا کړو دا مې دلته داسې یو کومکي خط هسې وهم ستاسو د پوهېدو لپاره لکه فرض کړه دا ځای ته ښکاري دا داسې څه که چې دلته تاسو د عملي ساحه کې ځمکه پرته ده صحیح ده دا تا په کتابچه کې ډرا کړی ده صحیح ده دا څو متره و 10 دی که نه دا به څنګه صحیح څنګه وباسم دا ډایمنشن الاین چېرته هستی ښکاري صحیح شو که نه دا کتابچه کې مې ولیکل که نه تاسو دلته به تا ته مې چې دیز نه به یو کومکي خط ډرا کوي دلته ډرا دې کړو دا به هم څه شی کې خط ډرا باندې کې خو اندازه بیا والې اندازه یې واخیسته وشوله داسې سوچ که دا کتابچه کې دی دا اوس څنګه کولی شو دلته ډرا داسې اسانه نه ده چې تاسو هیلې ووهئ دلته کلیک کوئ داسې 10 متره لاړ شه ماوس داسې کا داسې څو متره دی 12 دی که نه داسې 12 متره لاړ شه نو تاسو که دا زاویه وګورئ دا زاویه وګورئ دا به ډېر فرق کوي دلته مهم شي د دې څه شی ده زاویه ده فرق کوي که نه کوي نو ته به دا یو دانه به ډېر په مشکله برابر کړي دا نور به څنګه برابر نور به څنګه برابر راځو دا ډرا کوو د دې ډرا کولو لپاره داسې کار به وکړئ ایل بټن به ووهئ د دې کې به سیده خط وي که نه حتما یو دانه به پکې سیده سټریټ سټریټ به وګورئ دا دی 10 متره دی که نه دا کلیک کوئ فتح ووهه دا ورته 10 ورکړه سیده ډرا شو ښه چې کله سیده خط ډرا شو د سیده خط نه پس صحیح ده د سیده خط نه پس دا خط د تخکاری دا یو چې کوم دی دا څونه دی 9.14 د دې سنټر نه شروع دی سټارټ نه شروع دی که نه سی بټن به ووایي سرکل به ډرا کړي ورته به ولیکي چې 19.14 دا به ورکړي ورکول شو کم خط مې ورکړه دا که نه اوس دا کونج ته ښکاري د دې کونج نه دا څونه دی 12 سی بټن به ووهي دې نقطه کې به کلیک کړي ته به ورته ورکړي چې 12 تکاتو جوړه شوله ایل بټن به ووهي دا به دې سره وصل کړي دا به څه شی کې ختم دا ته ښکاري دا څونه دی 1 متره سی ووهه دلته کلیک ولګوه
ولیکه اوه او دا خط څونه دی 14 شپېته اوه 50 سی وهه بل هغه نشته هلته 14 شپېته وصل دی هلو وهه دا د دې سره وصل کا او دا د دې سره وصل کا صحیح شو ازو دا به چیکو زاویه به هم چیکو طولونه به هم چیکو डी ए एल سره دا څونه متره و 12 کنه 12 دی کنه دا 100 متره و دی کنه دا 100 متره و لاس همدغه شانتې دا 100 متره و ښکاري او قدم وګورئ زاویه به چیکو څه شی زاویه کنه dimension angular همدغه شانتې دی پوهېږئ طریقه باندې پوه شولئ مشکل خو نشته دی تاسو د مساحت د طریقې باندې ځان پوه کړئ څنګه کولی شو چې موږ د یو آبجیکټ مساحت پیدا کړو څه شی پیدا کړو مساحت مختلفې طریقې دي ښه یو طریقه دا ده مه کنفیوز کېږئ ګورئ ورته ډبل ای بټن به ووهئ څه شی به ووهئ ډبل ای انټر به کړئ په دې نقطه کې به کلیک کړئ په دې نقطه کې به کلیک کړئ په دې نقطه کې به کلیک کړئ چې سیډي تنګول کې افتاف کې بیانر کې صحیح ده په دې نقطه کې به کلیک کړئ په دې نقطه کې به کلیک کړئ کال ته کلیک ولګي او نه لګي بس ځم دلته کلیک کا خزا انټر کا تا تاسو غوړوي دونه ایریا ده ایریا وګوره یو سلو اته متره اشاریه یو شپېته پنځه یعنی یو بیسپا و اته متره مربع ده او دا پارامتر څه شی دی محیط دی د دې اگر چاپیره طول سره دا طول چې کم دی د دې دا طول د خطونو لکه د دې میز مساحت پیدا کړي او دا طول پیدا کړي طول یعنی په جمع چې ایکس او وای ټاپ او باټم لیفت او رائټ څلور وانه طرفونه دا محیط دی پارامتر دی خالي طریقه باندې پوه شولې څنګه چل سره دا پیدا کړو ډبل ای انټر دلته کلیک دلته کلیک دلته کلیک دلته او دلته خیو طریقه خو دا ده ډبل ای سره دا ډېره سخته دی که ما سره داسې یو پروژه انجینر صاحب پی ایل مې کلیک ښه د دې مساحت پکار دی ډبل ای کلیک او کلیک او کلیک ډبل ای بټن نه ووایه انټر کا بیا طریقې او ووهه انټر کا په دې کلیک ولګوه دا وګوره مساحت یې ته وښودل او فار آبجیکټ او فار آبجیکټ لکه که تا سره داسې ځای یې پی ایل ښه ډبل ای بټن نه ووهه صحیح دلته لیکلي دي که نه اډ ایریا اډ ایریا څه ته وایي ای ووهه اډ چې کله د ای ووهه که نه د ای نه پس به بیا څه شی وهي آبجیکټ به وهي او آبجیکټ په دې او په دې کلیک په یو وخت کې ته دواړه نه جمع کوې اوس انټر کا صحیح ده دا راته وایي چې دا ټوټل ایریا دونه شوله لاندې لیکلي ټوټل ایریا 2019 دی او پاسې لیکلي ایریا 1216 هغه د ریسنټلی هغه اخرنی کلیک دی اخرنی کلیک دی پوه شولئ او بل څه شی او سبټریک وکړه سبټریک بیا دا کار کوي لکه که ته ایریا ته لاړ شي او ته سبټریک ووایې اس معنا سبټریک او معنا ایریا که ته په دې او په دې کلیک لګې دا خو آلریډي به تا سبټریک خو داسې کار به وکړي اول به ډبل ای بټن ووایې انټر به کړي ای به ووهې ای اټ که نه او آبجیکټ لکه دا صحیح شو دا د دې ایریاګانې درکوي که نه دا صحیح ده نو که زه اوس انټر کړم دا دې ما ته څه شی راکړه ایریا یې راکړه ته وګوره څونه دی ایریا دونه ده که نه نو ورته وایم چې او نه دغه یو دانه دې نه سبټریک کړه دا یو مه ښیه سبټریک څه ته وایي منفي کولو ته وایي نو لاندې وګوره سبټریک ایس ووهه سبټریک ورته وایم یاره چې کله دې ایس ووهل بیا به ووهې ورته وایم دا ته نه سبټریک کړه وګوره رنګ یې پیکه شو ښکاري درته انټر یې کړه یوازې تا ته د دې ایریا ته وښودله لاندې وګورئ یوازې دې ایریا فکر کوم چې پوه شولئ اټ جمع کا سبټریک منفي کا صحیح ده ډبل ای شارټ کټ دی کلیر دی
پوه شولې انجینر صاحب دا ولې ایریا نه راوباسي ډبل ای انټر او انټر نه راوباسي دا څه وجه ده دا ځکه چې دا انجینر صاحب لاین دی لاین دا تا د لاین سره جوړ کړی دی او د دې چې راوباسي دا تا پولي لاین سره جوړ کړی دی زما اوس د دې ایریا پکار ده بل نور طریقو سره کېږي چې ډبل ای ووهه دلته کلیک که دلته کلیک که دلته کلیک که دا کلیک کلیک چې کوم دی لاین او پولي لاین ته شرط نه دی خو هغه ډبل ای د ابجیکټ کمانډ ته شرط څه شی دی دا باید پولي لاین وي پولي لاین څه مطلب چې وصل وي ښه دا به زه د انجینر صاحب نه پوښتنه وکړم انجینر صاحب ته راته ووایه چې دا اوس ما سره لاین نه جوړلی اول ته زمونږ د ایریا کمانډ راوباسو هغه لپاره شرط دا دی چې دا باید پولي لاین وي اوس زه څنګه کولی شم داسې کوم تخنیک شته کوم کمانډ شته چې دا زه وصل کم پولي لاین یې کړم پرون مې ویلی دی کم داسې کمانډ شته چې دا ویړ کم ویړ یو شي یو جوړښت شي یو ابجیکټ شي چې کلیک پې ولګوم چې ټول سلیکټ شي جوین شارټکټ څه شی دی جی جوین بل ځای نه خو دې وانه اورېدل صحیح ده یعنی جے شارټکټ دی څه شی شارټکټ دی جے ووایه انټر کا دا سلیکټ کا انټر کا دا څه شی شو جوین شو ما ډېر په دې باندې دغه وکړ پوه شولې دې چې پورې مشکل خو نشته نو اوس به د دې ایریا راوځي ډبل ای بټن انټر کړو بټن انټر کړو باندې کلیک وکړو ایریا وستل شو څه شو دا هغه د تیزه سره د کلیک وکړو ډبل ای بټن وو بټن وو کلیک کا هغه دا چې لګا خو کلیک وکړو بیا خو خو کیږي صحیح ده دای طریقہ ایریا په طریقہ باندې پوه شولې بل طریقې ځکه ال ای معنا لیست په دې باندې کلیک وکړو انټر کا ایریا وګوره لاندې وګوره ایریا تا و چې دې ټوټل دونه ایریا دا پارامټر دونه ده دا یو ډېر ښه کمانډ ته نورم ښیي درته اټ پوینټ وګوره که نه دا د هرې نقطې سري د هرې نقطې یا د کوارډینیټس درکوي ایکس وای زیډ دا ولې اټ پوینټ پنځه شپږو دانې راغلي دي ځکه پنځه شپږو نقطې دي صحیح ده که نه پوه شولئ مشکل خو به نه وي خدا کومه طریقه وا ال آی ولیکئ ال اس هم ولیکئ انټر کې په دې باندې چې کله ته کلیک ولګئ انټر کې تا ته بیا میډیا راوباسي او ال آی ویلس یو خبره ده ولیکئ پی آر یعنې پراپرټي پی آر پراپرټي په دې باندې دا باید وصل وي ښه په دې باندې ته کلیک ولګوه لږ زره لاندې راکوشه دا ته وګوره ایریا درته وښودله ایریا او لینت هم درته وښودل پارامټر پراپرټي کوم یو کمانډ سره پراپرټي سره په شرط د دې لپاره څه شی دی یا پولي لاین وي که پولي لاین نه وي لکه فرض کړه داسې مات وي که نه مات وي داسې نو بیا نه راوځي ښکاري بیا هله راوباسي چې کله ایچ ووهي ایچ بیا موږ وروسته ویو هیچ یا هچ چې کله ته هچ ورکړې په دې هیچ باندې کلیک ولګې د دې هیچ ته بیا راوباسي ښکاري درته په هیچ باندې کلیک ولګو بعضې وخت یو ابجیکټ دی جوین کېږي نه چې نه جوین کېږي هیچ ورکړه هله هغه هله نه جوین کېږي چې دا داسې روابط لري او داسې روابط لري دا به ته څنګه جوین کړې بیا داسې وخت کې دلته هیچ ورکړه او د هیچ باندې کلیک ولګوه نو د هیچ به تا ته ایریا راوباسي دا کمولیټیو مجموعي ته وایي ښه لکه دلته داسې کمولیټیو لکه دلته او دلته ته په دې باندې هم کلیک کا او په دې هم کلیک کا او په دې هم کلیک کا اوس د دې دواړو کمولیټیو دونه شو ښکاري او ویریانس ایریا کې ویریانس لیکلی ویریانس والا ویریانس وایي تغییر ته تبدیل ته وایي کمفیوز شو تغییر تبدیل ته راوسته زه نشم ویلی تا ته اوس کم یو وښیم نو مجموعي درته وښودله صحیح ده او که په دې باندې هم کلیک ولګې د دې به هم درته وښیي ښکاري کمولیټیو جمع ته ویلی شي خو دا څه رقم جمع ده څوک راته ویلی شي دا لغات سره بلد وایي کمولیټیو سره کمولیټیو یو د جمع یو دغه دی صحیح ده نو دا څه رقم جمع ده دا هر هغه عدته پورې جمع ده لکه
فرض کا مثال انجینر صاحب دلته دا لس عدده دی څو عدده دی د دې داسې ځو صحیح ده د دې کمولیټیو به څو وي لس هلته هغه شل عدده هغه دی نو د دې د هغې په اینډ کې به کمولیټیو څونه وي دیش لس او دیش لس او شل دیش هغه 50 عدده دی نو د هغې کمولیټیو څونه شو اتیا شو ونه رسېږي مجموعي دغه راوباسي دا د ایریا د کتلو طریقې دلته وګورئ دغه یو دغه دی څه ورته وایي دا یو کس ځای هغه کړی دی اندازه کړی دی دا څه رقم ځای و اول په دې باندې ځان پوه کوي دا داسې و چې دې خوا سړک دی دې خوا دا تښکاري او دې خوا هم سړک دی نوش کې ځای دی دې خوا دغه څلېرویشت اویا چې لیکل شوی دی دې خوا کور دی زه په خپله نه م تللی بل چا اندازه کړی خو زه تا ته یم چې دی ستا ټوکېټ کې اوس څنګه ډرا کړي او دې خوا دا 1190 چې کوم دی دې خوا د بل چا کور دی خو دا 4.25 دا د دیوال داسې راغلی دی او 8.25 کې داسې تللی دی صحیح ده نو دلته وګوره دا اندازې چې کوم دي که نه دا اندازې دا به تاسو داسې واخلئ بیا تاسو کوشش وکړئ دا مینځ کې دا دوه خطونه څه دي د مینځ کې دا دوه خطونه د مینځ دا دوه خطونه څه پیدا لري چې مینځ کې دا دوه خطونه واخلئ دا تاسو ته دا کونج څه دی چې هر کله تاسو غواړئ که نه یو 90 درجې کې دا میز برابر کړئ که نه که دې داسې م واخلئ او داسې م واخلئ او داسې م واخلئ دا بیا کوږ وږي بیا دې څوکه کې د میز په دې څوکه کې او د میز په هغه څوکه کې دا هم اندازه که وګوره فرض که دا و 20 متره نو باید دې څوکه او هغه څوکه دا هم باید شلي که دا چېرته فرق وکړه نو داسې ووایه چې دا کوږ تا ډرا کړی یعنې 90 درجې زاویه تا صحیح نه ډرا کړې که تاسو چېرته د پیزاغورس طریقه ورته وایي او که څه ورته وایي صحیح د هغه طریقې استفاده وکړئ که چېرته کارنر سره کونج صحیح نه وي راغلی بیا تاسو داسې نه هم چیک کولی شئ 3/5 طریقه چې کومه ده صحیح ده یعنې 3 متره داسې لاړ شئ او 5 متره داسې لاړ شئ چې منځ کې د څو برابر کي 8 برابر کي ښه اوس دلته راشئ دې ته ګورئ دا څنګه ډرا کوي د دې ډرا کولو لپاره دا څونه دی ښه دلته یو سټریټ خط دی فتو دا څو متره دی 11.8 صحیح شو یولس اشاریه اتیا دا څونه دی سټریټ او درویش پیته بیا څونه دی څلېرویشت اویا دا خط ته ښکاري دا اووه څو دی یو اختیاري داسې ډرا کا اووه څو فکر کوم چې دا د سرکل طریقې سره مو کوم صحیح راځي ګوره لکه دلته رالم زه دلته او دلته ورته ورکړم څو اووه څو واو شپېته او دا بل څونه دی دا یو دا خط ته ښکاري څلېرویشت پنځه شپېته ښکاري درته کومه دی دا وګوره څونه دی اووه څو اووه شپېته او دا نقطه دا څونه ده څلور او پنځه ویشت څونه ده دا ولې دا فرق کوي دا ځکه فرق کوي چې دا 11 او څو دی او هغه څونه دی 90 دی دا په دې وجه لږ فرق کوي هلته صحیح ده ښه که تاسو دا لرې کوئ اوس دا اندازه وګورئ دې نقطې نه او د دې نقطې پورې دا باید څونه برابره شي دا وګورئ که نه د دې نه د دې پورې څلېرویشت او څو څلېرویشت او پنځه شپېته دا وګوره څلېرویشت او صحیح ده ښه د دې نقطې نه او د دې نقطې پورې دا باید څونه برابره شي اوویشت پنځوس اوویشت او څونه دی
هماغه لس هغه تندي کې فرق هغه چې مخکې وروسته کوي که نه نو داسې شی کېږي صحیح کېږي او همدغه شان که تاسو دا نقطه اندازه چیک کوئ دا نقطه څونه ده 26 دا اووه اته سانتیمترونه فرق هم نه کوي خو که ویې باسئ نو صحیح ده څنګه ویستل کېږي دا مخکې که وروسته که نو که تاسو دې طریقې سره ډرا دا نه کوئ نو دا به تاسو مکمل غلط ډرا کوئ پوه شولئ که نه صحه کې هم چې کله هم یو اندازه ګزاري کوي تاسو یوازې دا مه زده کړئ چې بس راشه ټوکې کې نقشه وایي ته به یو کس بوځي راشه دا ځمکه مې ده راته دې کې نقشه جوړه کړه دا خبره ښه صحیح ذهن کې کېنوئ ګوره ښه چې کله تاسو یو چا ته نقشه جوړوئ او تا ته وایي چې زما ځای دونه په دونه کې دی دا غلط درته وایي زما ځای 10 په 50 کې ځای دی دا غلط ولې غلط ته باید چې ومنه دا خو پوهېږي ولې نه پوهېږي چې دا دونه هم نشي اندازه کولی چې 10 په 50 کې صحیح شو زه پوهېږم چې هغه پوهېږي 10 په 50 کې به اندازه کي خو هغه ځای چې کوم دی هغه کجي لري هغه ته کجي نه ښکاري هغه ځای چې کوم دی هغه څه شی لري کجي لري هغه ته بیخي ښکاري نه چې دا کجي لري که نه هغه کجي بعضې ځایونو کې خو ډایرکټ معلومیږي چې دا ځای کجي بعضې ځای کې بیخي معلومیږي نه چې دا کج لري او که نه خو چې کله تا ته زما ویلې چې نقشه مه جوړوه که تا ورته اندازې درکړه او تا ورته نقشه جوړه کړه فرض کړئ سبا ته په خپله ځای تطبیقوي یا د کوم ټیکهدار ته ورکړه هغې تطبیقوي او دا نقشه هلته تطبیق نشي کجي لري هغه ځای نو ته ملامت یې دا ته به وایي چې مړه سره کوم نقشه یې جوړه کړې چې تطبیقېږي نه بیا به ورته څه ویل بده یې او که نه ټیکهدار ته سر ته ولاړي مړه انجینر سره کوم نقشه یې جوړه کړې دا خو دلته تطبیقېږي نه ولې چې هلته کجي لري مخکې وروسته یو دیوال داسې کشکاږاده شي ځي تاسو به څنګه چل کوئ تاسو به لاړ شئ اول قدم کې فرض کړه هغه دلته کور جوړوي صحیح ده دا د هغه ځای دی صحیح شو دلته دا سړک دی تاسو داسې لارک مه کوئ چې پیتل ته ورته واشي دا به ناپ کوي څه شی وخه اندازه ورته وباسه دلته هم پیتا واچو دلته هم دا ځایونه م اندازه که دا ځایونه م اندازه که منځ کې هم صحیح ده یعنې داسې م ورته اندازې کوي ښکاري درته که چېرته دا بعضې دا یو دیوال داسې تللی یې ښکاري اکثر داسې تللی که نه داسې په لس متره کې په څو متره کې په لس متره کې داسې سیده څه کوي اندازه کې داسې مایل شو داسې م اندازه کوي څو متره کې لس متره کې پوه شولئ که نه ښه دا ټول ورته اندازه کوي نه چې کله تاسو ورته اندازه کوي صاحب دا دلته بیا ډرا کوي کجي ورته عمل ته وباسئ کجي ته په دې باندې وباسئ دلته داسې کار وکړئ ورته څونه کوڅه راولئ کوڅه څونه جوړه هغه ته بیا وایي یاره ماته 1 متر کوڅه صحیح ده د پیتا واچې 1 متر نه دې خوا راځې راشه صحیح ده او 1 متر نه دې خوا داسې راشه تا ته به دا ځای درکړي که نه په دې کې به دلته به یو میخ ووهې دلته او دې نه به پیته دغه بل داسې ویسې پړی مزې او دلته به داسې مزې دلته داسې ویسې مزې دې ویوړل داسې هلته بیا وتړئ چې وشو صحیح ده دلته مختلفې طریقې دي 3x5 طریقه استفاده کوي صحیح ده یعنې 3 متره داسې راشه څو متره داسې راشه 3 متره داسې راشه صحیح ده او 3 او 15 متره داسې راشه څو متره 15 متره داسې راشه چې 3 متره داسې لاړې 15 متره داسې لاړلې فرض کړه زه 3 متره راغلم دیزي کې او 15 متره راغلم دلته به ځان ته په توش باندې هغه دغه باندې به نښه وکړي هغه پړی دې څه کشکاږلې مزې دې چې کوم اچولې مزې به خوځې نه هلته باندې میخ لګولې پوه شولئ بیا به دا اندازه کې چونه به نه چې دا به وړو کې په میخ باندې په توش باندې به بیا به دا اندازه کې چې دا داسې اندازه کې چې دلته تا ته 8 متره راغی 8 متره درکړه نو دا کونج کار نه درته ښکاري 90 درجې ته څه شی دی عیار دی برابر دی او که دا چېرته 90 درجې ته نه عیارېدل دا 8 متره نه نو که چېرته فرض کړه 1 انچ کې مشکل وي که نه نو دا 1 فوټه خوا کېږي که دا چېرته په 1 سانتي کې مشکل وي 10 سانتي خوا کېږي 10 سانتي کې مشکل وي نو 1 متره خوا کېږي دا ځای او دلته فرق نه کېږي نو دا نقطه ته ښکاري دا خط به راولي دا به داسې کي ښکاري دا به داسې کي داسې به کي نو دا به دلته به 90 دا خو ما خیر کوک جوړ کړ
90 درجه ته برابر شي چې 90 درجه برابر شي بیا وته بل هم برابر کی بیا تا ته پته لګي چې ولا دا خو کونج لري او دلته خودونه کونج لري دل بیا تر نقشه اندازه کی اول لا کجیو واسي ثابت ځای راوړي او هغه کې وته نقشه جوړه کړي په دې باندې پوه شئ ډرا کول باندې ها مشکل خو نشته دا چې کله تاسو به اندازه ډرا کړل به د نقشه جوړه کړي هغه اندازه تاسو درکې ته نقشه جوړه کړي ما خو ته کیسه وکړل ساحه کې ولی بیا ټیکدار سره او کور مالک سره هغه سره لانجی بیا ورتال ته وای وسای چې ته سبا راوړم بیا وځي بیا په کې کار کې چې بیا په کې کار کې بیا به حتمن ته خو نشي کولای تا خدای ته ویلې چې کوټه ورې دونه راځي بیا کوټه وړه کې او بل څه کې ډېر سره نه مدیو تا کوټه ماته 3 متر جوړي او 3 متر جوړه دا مخکې نه چی کنه اندازه واخیستل شي ډېر بهتري دا موږ سره ریکټنګل کمانډ لاندې بل کمانډ ارک کمانډ د ارک کمانډ شارټ کټ ا دی ای سره تاسو تول شي کاوس جوړ کې پته لري کې ارتو واف کوي ځکه چې دا خو سیده نه ډرا کیږي کنه ښکاری کاوس کمانډ صحیح ده استفاده کوم ځکه دا لکه فرض کړئ یو دروازه جوړوم په 1 متر کې او په 2 مترو کې مې دروازه جوړه کړله د غواړم د دې بر کې یو دانه کاوس ورکړم ای و انټر کا دلته کلیک کا دلته کلیک کا او دلته کلیک کا زه غواړم چې دا کاوس په اندازه ډرا کړم د دې په مرکز نه یو کومکی خط وه فتو وه سونه زه د میره یو 50 سانتی پیدا راته ډرا کا 50 سانتی و ای و ارکو اوله نقطه کې کلیک کا بیا په دې نقطه کې کلیک کا بیا دلته کلیک کړو د دې سونه شواره 50 سانتی دا 25 سانتی کا فرض کړه مې نیمه کو نو کولای شي هغه ورپسې راکش کاږي دا 25 سانتی شواله لري ها څنګه او زینم چې وتل یا هم تاسو دا کولای شي کورونه کې فرض کړه یو د زینې ځای دی صحیح ده زینې چوک ده کوم ځای ده زینې چوک ده خو زینه ده نو ای بټن هوا کولای شي دې زینه افتل لري کارتو دلته هر چې تک کلیک لګي صحیح ده کدلته چې دلته کلیک لګو ولا په خپل ځان سیده کوي ښکاری کولای شي دا ادور شوار سوتا ورکی ښکاری او کولای شي دا ټریم کې دا زینې لپاره مختلف پیکونو لپاره ډیر ځینې کې دې استفاده کیږي ارک یعنی کاوس شارټ کټ څه شی دی ا دی ا شارټ کټ ا دی صحیح ده ارکو شلاندې بل کمانډ ہے سرکل سرکل شارټ کټ سی ده چې کله سی پریس کې وي سپیسیفای د سنټر پوینټ مرکز راته وخایا چې کله مرکز ته خل ته لیکلی سپیسیفای د ریډیوس ریډیوس یعنی شوا ما ته 1 متر ورکړه 1 متر شوا کې راته راک ورا وته ما کلیک کا شوا مو ته 1 متر ورکړه تاسو غواړئ چې شوا وګورئ ډایمنشن ته راشي او ریډیوس باندې کلیک ولګوي دا وګورئ مثلا فکر کوم 1 متر ده سانتی متر ده څنګه 1 متر پکار ده کلیک کا یو صحیح شو از سلی کلو کا او کوم څنګه چلله ډایمنشن تراشه او دې چې ریډیوس تراشه او دیونه کلیک ولاو زوړن چې دا په کوتر باندې ډرا کوم نو سی و انټر کا کوتر نشته چې کله کلیک ولګي ډایمیټر وګوره ډایمیټر ډی کلیک انټر کا ډایمیټر کوتر ته 15 ډایمیټر دې شواب سونه شواب سونه شواب دونیم کوتر 15 کنه صحیح ده مانه تاسو پوهیږئ خو تاسو ویداسته دی خو پام هم نه صحیح ده کلیر ده پوه شولې دا یو سرکل یو دایره ده دایروي پایو لپاره دایروي زینو لپاره ترې استفاده کیږي دا ټول ته جوړوم دایروي پایو خو بس همدا شو 25 سانتي دایروي پایا پکار ده صحیح ده 25 سانتي دایروي پکار ده ورکه ده 25 سانتي اچ وا هچ ورکوم هچ تا ورکا هچ دا پایا دا هر چی تک دی کې ده صحیح شو سرکلر زینه څنګه جوړیږي روزي ست پکار کو سرکلر زینه صحیح شو پرس کې زما یو نیم متر سرکلر زینه پکار ده یو کومه خط پکې وو صحیح شو دی باندې بیا روستا کار کو यार वो हुआ रे बड़ी अगले लगे एंटर को बेबरी बने पुलर राखलो बेबरी जने अगले लगे बेगना पचे कम तराजू दावरता शंको दावा जीना खुदा सर्कल मुख्तलिफ ज़हन लपार इस्तिफादा कीगी क्लियर है मुश्किल खानश था
دا موږ سره څه شی سرکل دا ډېر اسانه کمانډونه دي. لاندې بل کمانډ ریویژن کلاوډ ورته وایي، کلاوډ ریس ته وایي. شارټکټ نه لري خو شارټکټ یې بیا کلاوډ ولیکئ دی شارټکټ دی. بعضې وګوره اټوکیټ کې داسې کمانډونه شته چې شارټکټ نه راځي دي. نو د کلاوډ ریس دا وګوره ریس د ښکاري ښه دا چې کله دا راوالې چې کله دا موس ته داسې تیز حرکت ورکړي دا تیز راځي او که نارملي ځي داسې ځي او که تیز حرکت ورکړي که نه بیخي سم ټوپ دې ته نه ویستل. صحیح شو خو هغه یې معکوس کړه. صحیح ده خیال ده ګورئ نارمل حالات دی چې تیز کړي دا ګوره ډبل کېږي بیا. دا څه شی دی موږ سره کلاوډ ریویژن کلاوډ استعمال یې څه شی دی لکه همدا یو ریس دي کې ریس ترې نه جوړی فرض که زه راځم یو ونه ترې نه جوړومه مختلف پرپس لپاره ترې استفاده کولی شي. یو سویمنګ پول جوړی سویمنګ پول او پاڼه شوله یو دوه درې ټکه ورکوي که نه بیا همداسې جوړېږي او دا هغه داخل چې شي بیا معکوس کېږي. ښکاري تالاب اوبو ښایست شی ښایي مشکل خو به نه وي ښه صحیح پوه شولی. دا موږ سره څه شی کلاوډ ریویژن کلاوډ. صحیح ده شارټکټ نه لري. دا لاندې یو بل کمانډ دا ویو نو بیا بس دی. زه دا به سبا ویو دې شارټکټ نوم دی ایس پی ایل. ایس پی ایل معنی دی ایس پی لاین دی باندې سبا بیا کار کوو. د نن سبا زموږ دونه درس بس دی.